په کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د 129 میلیونه افغانیو په ارزښت د 23 تعمیراتي او تدارکاتي پروژو چارې روانې دي. په یادو پروژو کې 11 لوی او 12 وړې شاملې دي چې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت په لویو پروژو کې د محصلینو عملي کارونو په موخه د انجنیري پوهنځیو بیلابیلو لابراتوارونو وسایلو برابرولو او تجهیزولو، د ودانیو د بامونو عایقکارۍ او ایزوګام کولو، د لیلیې محصلینو لپاره د اړتیا وړ 4 کلمه البسې، د تدریسي او اداري شعبو د اړتیا وړ 11 کلمه اجناسو، د اوبو رسونې او څښاک اوبو شبکې اساسي ترمیم، د رنګمالۍ او برېښنا سیستم اساسي ترمیم، د 8 ګونو پوهنځیو درسي موادو او کتابونو، د تیلو د توزیع پمپ او سایبان، د آی ټي مجهز کولو او د نوي قلمه قرطاسیه او تنظیفاتي موادو پروژې شاملې دي. همدارنګه کوچنۍ پروژې چې د مجاهدینو لپاره یو باب اتاق، د پوهنتون د باغ احاطوي دیوال، د بایومتریک او امنیتي کیمرو سیستم، د لیلیې په خوړنځای کې د اوبو د تصفیه کولو فلټر نصبول، د لیلیې د خوړنځای د اړتیا وړ توکو برابرول، د 2 بابا تدریسي ټولګیو ترمیم، د لیلیې خوړنځای مخې ته د اوبو څاه فعالول، د ورزشي میدان ترمیم او جوړول، د لیلیې امریت د خوړنځای د تحقوي ډیپو بیا جوړونې، د پلې لارې جوړولو او فرش کولو او برېښنا وسایلو پروژې پکې شاملې دي. د تشنابونو جوړولو او د فاضلاب تصفیه خونې ترمیم، د دې ترڅنګ د پوهنتون په داخل کې لارښوونیزو لوحو نصبولو، د کتابتون او مسجد ترمیم او د کیفیتریا جوړولو نورې هغه پروژې دي چې کارونه یې د تدارکاتي مراحلو په حال کې دي او نږدې وخت کې به یې چارې پیل شي. د یادونې وړ ده چې کابل پولی تخنیک پوهنتون د هیواد د سترو پوهنتونونو له جملې څخه دی چې د انجنیري په بیلابیلو څانګو کې فعالیت کوي او هر کال سلګونه تنه مسلکي انجنیران ټولنې ته وړاندې کوي.